طالبانو امنیت شورا ته ویلي چې افغانستان کې هیڅ بهرنی جنګیالی نشته. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور رد کړ. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې هیڅ بهرنی جګړه مار نشته. طالبانو زیاته کړې چې له 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. طالبانو ویلي چې پر خپلو ژمنو ولاړ دي او ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد نه ګواښل کیږي. طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت په هکله د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا وروستی راپور رد کړی چې دغه سازمان له طالبانو سره د القاعدې ډلې د مشر د بیا باید خبره کړې او پاکستانی رسنیو 2 ورځې مخکې په افغانستان کې د زرګونه جنګیالیو د حضور خبر ورکړ. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.